ها نه کله زموږ سره دا دی که نه چې مونږ مثال په طور باندې داسې یو لوګو وي چې په هغې کې یو قسم له شاته دا آی سټاک یعنې دا دې ته واټر مارک وایي بلکې مونږ یې زوم کوو که نه نو مطلب په زومینګ په دوران کې که خیال وکړي که نه د دې مطلب کوالټي هم خرابېږي اوریجنل کوالټي نه ده اوس مونږ وایو چې یاره دا لوګو دی مونږ څه کړو رغه دې کړو نو د دې د رغولو طریقه څه ده نو په دې لږ ځان پوهه که که ته بیخي هوبهو دا لوګو داسې رغې نو دې دپاره ډېر غټ محنت پکار دی خله چې ورته دغه وایي مطلب یو قسم له بار بار ډیزاینینګونه مطلب لکه لاس عادت کول ډېر لازمي دي ته به لاس عادت کړې نو بیا مطلب هوبهو دا شی ته جوړې اوس مطلب دا دی چې مونږ لاس هم نه دی عادت نو آیا دا به مونږ جوړو څنګه ځکه داسې چې اوس دا مونږ جوړو خو زمونږ به کم از کم چې په ګنټو به ټایم ولګي نو بیا به جوړ شي چې نه چې نه جوړېږي خو لږ ټایم به اخلي او چې دا مونږ جوړو نو دا مونږ به بیزر ټول باندې نغو نو بیزر ټول به راواخلې د دې د دې کوم چې دا زموږ سره د دې ټولز دي دا فری هینډ ټول او دا بیزر ټول به راواخلې په دې بیزر ټول کې به ته لاول نمبر چې دی که نه چې کوم مخکې کې ستا خپل چایس دی چې تا کوم سیټ مخکې کې ما لاول لکه مثال په طور باندې څه وکړو د دې ځای نه مې شروع ولګوله بیا دې ځای ته په دې ځای مې یو کلیک واغستو یو مې په دې واغستو دغه شان به په دې پوینټونو باندې کلیک اخلي به دغه شانتې او ځې به داسې ګورئ دا زه به دې سپین روان یم ښه دا مې په دې باندې کوو دا یو کمپلیټ شو اوس په موږ څه وکړو شیپ ټول به راواخلو په شیپ ټول باندې به اوس موږ د دې هغه فکسینګ کوو کنورټ ټو کرف لاول به شیپ ټول ته لاړ شو رایټ په کلیک کوو کنورټ ټو کرف نو دا خو چې بیزه ټول ته استعمالوې که نه دا په خپله لګه مطلب دا دی چې کنورټ ټو کرف یې ښه ته بس بیا ځانه ټو کرف وهې په ټو کرف کې بیا ته مطلب دا دی ځانه فکسینګ کې لږه برابرې وي اوس ما دا په دې ځای کې داسې برابر کوو دا مې داسې برابر کوو هینډل یې دي صحیح ده مونږ چې کومې هینډل به استعمالولې هم په هغه هینډلو ته لږ څه به څنګه رنګ و زیړې کمه دې صحیح دی صحیح شو اوس دا وشو دې نه بس اوس د دې دا به څه کې کنورټ ټو کرف شی دی ټو کرف پېږي او دلته به دا داسې برابر کړي او بیا به دا راواخلې دا به داسې برابر کړي وشو دې کې بیا لږ ایډجسټمنټ کې مطلب دا چې خپل فکسینګ څه کوي خو مطلب برابر والی ده ښه بیا په دې باندې رایټ کلیک کې ټو کرف په وهي او د منځ نه به داسې کلیک ونیسي او مطلب دا داسې به ځان نه برابر کړي او دا هینډل نه دی دا بیا داسې لاندې کېږدي دا به پسې داسې بره کې صحیح شو دا زموږ سره د بیزر ټول کار دی دا وشو دې نه بس بیا د دې ځای کې کوم کار چې دی لږ زومینګ کې به کې چې مسلې درته نه جوړوي ښه ما خبرو زوم کړی دی خو دې کې اوس څه وکړه په دې باندې رایټ کلیک کړه ټو کرف ووهه په منځ باندې کلیک ونیسه سیبې بوځه دا هینډل چې دی دا هم سیده ورسېدو دې نه بس دا هم ټو کرف کړه او په منځ باندې داسې رادننې کړه داسې دا هم که مطلب دا دی لږ به چوت کې داسې که نه چیک پکې دا اوس هم دغه شانتې دی لږه کټ دی داسې نو دا به واپس دلته کې راشي دا به صرف ټو کرف کې او لږ خوس کې به یې ښکته کې وبه ګورئ بیا مطلب چې څنګه ښکاري دغه شان به کې ښه اوس د دې نمبر دی دلته به راشي ټو کرف او دغه شانتې به یې کېږدي بیا ټو کرف بالکل ایزي دی ګران به کې هېڅ هم نشته خو چې دا ټولز درته یادي که ستا بیا هم مطلب دا دی چې ته څه داسې څه شی پکار یو ته یې کړې که نه چې ټولز درته پته وي دې نه علاوه بل اوس په کم ځایونو کې دغه نو ایچ وهه د ایچ کار څه دی هینډ ټول لالي هینډ ټول خوځولو دپاره او بیا سره شیپ ټول دی اس دلته کې وګوره د دې خپل شارټکټ کی د F10 نو F10 بټن چې وایي نو ډایرکټ به بیا شیپ ټول لالي نو ګوره چې کم ټول ته راخلي هغې ته ګوره ځانه به شارټکټ کی ورو بیا ایزده کې دا وشو دا لږ به کې خیر فرق نه کوي ښه دا وشو دا یو دې ځای کې اوس چې دی که نه دا به څه کې دا به سموت کی سموت چې دا بالکل راغونډي بیا ښه
لکه سموث کې بیا د ښه کوالټي راوځي که سموث نه وي که نه نو د دې نه بیا څه بل شانتي وختي نه ته ګوره ښه په دې ځای کې څه موړه غوندې کې دی داسې نه او چې سموث کې دا بالکل بیا سې ګول به یې داسې دا به خپله مو سولېدلی نه دا زمونږ سره د دې یو حصه چې دغه کمپلیټ شوی نه دا راواخله بهرې کېده دې له سور کلر ورکوې زیړ کلر ورکوې وروسته به د دې نه بیا مطلب دا دی چې ښه دغه جوړېږي اوس په بیزر ټول راواخلې او بیا هغه زړه خبره ده خو څه به د دې خړ غوندې که نه به ته دغه اخلي نو ګوره یو لاین صحیح شو بل لاین دې ځای پورې بل لاین دا به لږ مشکل کېږي خو ګور ورته ښه مشکل دی لږ خو دونه مشکل به نه وي انشاءالله دا زه اوس په دې ځای کې دا ورک دی که نه نو طریقه څه ده اوس که زه داسې راکوزېږم او داسې خیجم او بیا داسې ځم نو دا هم یوه طریقه ده صحیح ده او یو بله ایزي طریقه ده خو هغه به بیا مشکل کېږي صحیح ده داسې لاړم دا اوس په دې ځای کې که ما کلیک کړو که نه د وینګ ښه وي نو ته به څه وکړې ته به لږ د دې نوټ نه به اخوا به کلیک کړې ښه او بیا اخره کې خو دا وکنه اول شروع شوی دا دی اوس په دای په اخره کې به دقې باندې ږدو اوس دې له زیړ کلر ورکړو چې موږ ته لږ راښکاره شي بس شروع ولګوه نور پکې څه ګران نشته رایټ کلیک کا شیپ ټول راواخله او ټو کرف ته بوځه دا دې سره بالکل برابر ټو کرف کا دې سره برابر کا ټو کرف کا دې سره برابر کا دې ځای کې به لږ زومینګ وکړي او لږ به برابر را برابر کړي مطلب چې سایډونه میډونه او لږ ښکته بېل او داسې صحیح شو دا به داسې لږ وخوه کړي دقه شان به کېږي دا اوس دا یو حصه ورو ورو تیارېږي نه دا راواخله دقه شانتې برابر کړه اوس په مونږ دلته کې یو دغه بل جوړو ښه نوډ یعنی پوینټ دا به کلیک کړو داسې او 8 پوینټ به ووهو او دا به راواخلو په دې ځای کې به یې داسې کېږدو دې نه بس به بیا دا راواخلو او داسې به یې لږ برابر را برابر کړو او دې ځای کې بس وکړو ټو کرف ښه سموث نه ټو کرف پیږي د هغې نه بس بیا دلته کې هم ټو کرف دا ټو کرف شو پوه شوې H ټول راواخله او مطلب دا نه داسې ښکته بره کړه بیا شیپ ټول راواخله او داسې لږ برابر را برابر کړه پوه شو دې ځای کې بیا ټو کرف او سیدې یوې څه دغه شانتې برابر ځان به دې ماوس پانې ګوره هلته ښکاري هم که نه چې څنګه برابر راځي بیا ټو کرف او لاړ شه دقه شانتې برابر کړه دا زموږ سره وشو اوس پې لږ وکړې اچ ټول ووهه هینډ به راواخلې دې ځای کې دا زموږ سره دا یو حصه برابر شو او دلته راشه ټو کرف او مطلب داسې او بیا په دې کې هم ټو کرف او داسې فیکسینګ د هغې نه بس بیا ټو کرف په دې ځای کې هینډ ټول راواخله لږ چوت کړې چې ښکاري ده په دې کې به هم ټو کرف صحیح دی و دې ځای کې به لږ کنفیوزینګ وي ښه وختي نه نو لږ ځان ورته اوس تیار ساته دا اوس یو لاین کمپلیټ شو او دا بل چې مونږ دلته کمپلیټ کوو که نه نو یو که دې خیال کړی یو خو دا سیده راغلی که نه او یو چې دی دا بره دی نو ته به دې شی وکړې چې دا پوینټ نه دی دا به لږ داسې راوباسي چې راودې ویستو که نه نو دا پوینټ به دا ته بیا صحیح شي نو ته به ځان نه داسې دننه کړي دننه کړي نو پس په بیا څه وکړې په دې به رایټ کلیک کړي ټو کرف په ووهې او ځان نه به یې مطلب دا دی داسې بره بوځې دقه شو دا بیا سیم پټېږي ښه په دې سپین د لاندې راځي دا خیر دی که لږ سیوا شي اخوا شي دا هېڅ پروا نه کوي دې باندې ټینشن مه اخله صحیح شو دې نه بس اوس مونږ څه وکړو دا پوینټ دی دا به مونږ څه کړو
ټو کرف ته به بدل کو او سیده به دلته کې داسې راوړو دې نه پس په دا پوینټ اوس موږ دا ته وایي دا لرې به کړو یعنې دا به کاسې پټېږي بیا یعنې نو دا پوینټ نه دی دا به هم سیده اوس واپس دې خپل ځای له راوړو او په دې باندې بیا ټو کرف ووهو او برابر سیده دې سره برابر کړو دې ځای کې به اوس موږ څه کړو سموت به وکړو ښه سموت شو که نه اوس په دې ځای کې سموت کار کوي په هر ځای کې به سموت نه وهو دا کمپلیټ شو مطلب دا د دې دا کار هم کمپلیټ شو صحیح ده که دا لوګوټې مونږ دې ځای نه مطلب دا چې لږ چوت کړو که نه نو ښه وي ښه دا به بیا په خپله ته به دې دغه کې پیکسینګ کې به وینې دی په خپله فټ شي او دا نه دی دا دلته وګورو چې دا زموږ سره په اصل کې دی څنګه دا لږ راتاو دی چې او لږ خوسکې تاو دی ښه نو څه به وکړو ښه دا خو برشه که تاو نه کړو نو هم څه مسله نشته دا خو هسې مطلب پټ راځي په خپله به تاو راځي خو هسې زه خیر تاو به کولی سي دا وشو دې نه بس لاست کم یو دی هغه به کې بیا دا اخیر کې دی که نه دغه به کې خیر دومره اوږد خو نه دی لنډ دی معمولي دغه لږ دی نه د دې خو دونه ګران کار نه دی نو لول نمبر به څه وکړو دا دوه تیار شو دا بار ته وباسه دې له به داسې کلر ورکړو اوس د دې کار دی نو د دې نه نشته هغه دی ما سیټ وویشتو صحیح شو دې نه بس بیا څه وکړو بیا به بیزر ټول ته لاړ شو او په دې کې د دې ځای نه شروع ولګوه یا دې ځای نه شروع ولګوه دقه شان په دې ځای باندې په دې ځای باندې داسې به کرفونه اخلي بیا ګوره دې ځای کې داسې بس او بیا به ما ورته ته ویلو که نه دا بیا پټ راځي نو چې پټ راځي نو مطلب د دې به دغه نه بیا به دلته کې داسې صحیح شو بس په څه وکړې سی به ټو کرف کوه او سیده یې راوړه او بیا دلته کې هینډل نه دی هینډل څه شو برابر شو بیا د دې ځای کې څه کوې ټو کرف دغه شو ټو کرف دا شو دقه یو پوینټ نه دی دا به ټو کرف کې او دا به داسې بره واړی صحیح ده ځکه دا په دې له پاسه راغلو نو صحیح نه دی دا اوس موږ سره د دې لاین هم کمپلیټ شو دې له مطلب دا سور کلر ورکړه بیا به د نور پته ولګي چې دې نه به موږ څنګه جوړو بیا به کې دا پوینټ پاتې دی دا خو دومره ګران نه دی ګران خو وشو او څه وکړه ټو کرف زومینګ کوه که نه چې نظر دې نه خرابوي او چې ته څنګه کول غواړې چې هغه ته د مطلب صحیح راځي دا ولښکته کړي دا غلط بره کړي صحیح شو دا وشو د دې ځای پورې کارونه تقریبا ګران به کې ښه پوره وشو دا یو هم وشو دې له به داسې کلر ورکړو بیا به کې د دې مکوخي دا کار دی منځ یا تور چې زنګ راځي که کم یو دا منځ ده د دنده توروالی دا بیکګراونډ دی که نه ښه اوس دغه یو مکوخه پاتې شو دې کې نور څه کار نشته مکوخه به هم په دغه طریقه باندې کوو بس په دې باندې دا لږ پوهېږي که نه دا لوکوټه خوس کې داسې دماغ والا خرابوي که نه نو صحیح شو په دې کې دونه ګران څه نشته رایټ کلیک کوو ټو کرف دا اوس بره بوځئ دا داسې پکار دی او بیا هینډل نه دی هغه به ځان نه مطلب دا دی برابرې دغه شان د دې نه به څه وکړي ټو کرف په واخلئ سیده به یې بره داسې بوځئ وشو او دا یو نه دا هم ټو کرف کې دغه شان دا کمپلیټ شو په دې ځای کې به هم ټو کرف او لږ زومینګ ته اوس ګورئ داسې رالو دې کې به دا داسې دا ایرو غوندې کې نشان جوړو که نه هغه به څنګه جوړېږي دغه به کې مطلب ستا دپاره یو نوی علم دی ښه د بیزر ټول باندې خو مطلب دونه شوي چې لږ ډېر خو تا ته سمجھ راغی
چې دا څومره سامان چې موږ جوړېږي نو مطلب دا دی که موږ داسې یو شي نه کاپي اخلو نو به څنګه اخلو نو به بیزر ټول باندې بیا اخلو. و دا زموږ سره یو لوګو دغه مطلب دا یو دغه شیپ چې دی دغه ده دا تیار شو بهر راوباسه دې له هسې مطلب دا دی چې شین کلر وکړه چې مطلب موږ نه غلطېږي نه. بس دا بل به تیارو نو بیزر ټول لا واخله او داسې ځه خیال دی او د هغې نه بس دا یاد ساته په دې کې ما درته لول هم ویلو چې یو زموږ سره دی پین ټول دا پین ټول نه دی دا هم مطلب دغه شان د بیزر ټول کار کوي خو دا اکثر کم چې ډیزاینران دي که نه چې د هغوی لږ لس صفای نو هغوی دا داسې استعمالوي ګورو ته په دې باندې دباو بیا نیولی که نه مطلب ګورو ته ډایرکټ په خپله څه کېږي کرف کېږي دا یې زیده نه ځي کرف کېږي نو مطلب دې کې تیار ډایرکټ لینی بیا صحیح شو او داسې اوس دا داسې بوزه نو مطلب دا دی چې تا ته خو پته ده دا دې کې دوباره راتلو ته حاجت نشته دا خو دغه دی مطلب دا کم حصه چې دا خو به دې له پاسني شیپ باندې په خپله بیا راځي. یو کلیک شو دلته بیا بل کلیک شو دلته بل کلیک شو دلته بل کلیک شو بیا سیده لاړ شه په دې باندې ګوره دلته کې په دې ځای باندې به کلیک دباو ونیسې دې نه څه شو چې لږ کرف شو نه بیا به داسې راشي په دې باندې به دباو ونیسې داسې کرف کېږي نو دا یاد ساته دا نه دا ټول دا موږ چې کوم کوو په دې باندې هم لږ ډیزاینران چې کوي خو دې دپاره ډېره غټه پوهه پکار ده ایکسپیرینس صحیح ده او موږ خو لږ کمزور یو که نه نو موږ به څه کوو موږ به ځانه په دې بیزر ټول باندې کوو او بیا به ځانه مطلب داسې ایډجسټمنټ کوو صحیح ده نو څه لازمي نه ده چې په دغې دې خامخا وشي خو که دې کوله نو کېږي ها دې ځای کې اوس زموږ سره لږ دا یو نوټ سیوا ده دا به ډیلیټ کړو ډیلیټ شو نو دی بهر ته وتی دی که نه نو دی به داسې ونیسي ښکته به یې راوړي واپس دلته کې را دننه شو که نه او بیا به څه وکړي دا نوټ نه دی په دې کې هم داس ګورئ بره وتی دی او ښکته وتی دی او دا په دې ځای کې لول سموت دی دا کسب کا چې مونږ دا خوځو نو مطلب دا دی چې زمونږ هر څه په خپل ځای باندې باقي پاتې کېږي چې زه یو خوځوم نو بل خوځېږي دې دپاره د ټو لاین مطلب بالکل نیغ لکه دا ګوټونه چې پکې صحیح ده دا پوینټ هم ډیلیټ کا دا واسې پټ راوځي خو لکه ډیلیټ کا او اسې مطلب دا د سره کرف دی جو دسی ها ساري غلط شوم دا دسی نه دا پوینټ هم ډیلیټ کا ډیلیټ نه پس وسو دا وکې ده ها دسی کې به دا کلیک ونیسي داسې پره به بوزي او دا پوینټ نه دی لاندې زموږ سره اوسه شوی دی دې خوا راته دی نه دا څه دی یو قسم لا سموت دی نو دا به کسب کې کسب مطلب یې کارنر دا به څنګه دا یو چې خوځو دا بل په خپل ځای پاتې کېږي یعنې دقه شان اوس به بره لاړ شو نو دا اوس ما به دې پین ټول وکړو نو څومره مشکلات یې جوړ کړو موږ دا که نه دا به اوس په دې دغه باندې دا به ټو لاین کې ښه چې ټو لاین شي نو بیا مطلب دا دی چې دی مطلب اخوا دېخوا کېږي نه اوس په دلته کې څه وکړي ټو کرپ پې کې هغه زړه خبره راغلم که نه اوې دا اوس مونږ کم یې وکړو دا شین غوندې کې دا زیړ والا لګیا یم که نه دا به اوس په دې کې داسې دننه کې او په دې ځای کې به څه وکړي یو ایډ لاین به ووهي او په دې ځای کې به یې داسې کېږدي او څه به یې کړي کسب او بیا به دا هم مطلب دا کس ټو لاین کې ښه ټو لاین بالکل نیغ شو که نه اوس به بیا څه وکړي لږ ګوټې ښکته برابر به یې کړي دې ځای کې به هم مطلب دا دی چې لږ ګوټې دنګ چتوالی هر څه بوله برابر کړي چې سپین د لاندې راشي سپین له پاسه به یې نه راوالي ښه دا وشو د دې نه بس دا لاندې دی نو بیزر ټول بیسټ مطلب ښایسته کار کوي بیزر ټول په نسبت د دې نورو ښه دې له بس زیړ کلر ورکړو چې لږ پې پوه شي دا زیړ کلر شو دا اوس ما ټول جدا جدا وویستل نو مطلب دا چې اوس راغونډ کړو دې نه به مطلب څه شی جوړ شي صحیح ده دا اوس سیب پکې اوس یو پاتې شو کم یو دا یو یې کودو نو داسې راشه خبره ختم بیزر ټول څومره ایزي کار کوي ټو کرف کا ټو کرف شی دی بس داسې دننه کله کوټې دا باسې هم پای کې پټ راوځي اوس په دې باندې ستا لږ لږ ذهن مطلب خلاصېږي چې یاره ما ټو کرف په ځای باندې ټو سموت مې وونه نه داسې ښه ټو کرف او لږ دننه او په دې ځای کې ټو کرف صحیح شو بس دا ټو کرف شو
نور به دې کې هیڅ ګران نشته او دا به هم کار کوي ټو کرف کا او دنده شو بس اوی 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 کنټرول زد صحیح شو او وستل دې کې څنګه ټو کرف شه ده دا اوس یو دا هم شو دینه مطلب داسې لګوټي بلشان کلر ورکو ټول حصے سره الله دې خیر کوي نو کنه خو یې وخا په پکار ده او کنه مې چې دغه ته پوي یا پټي ښا بچ دا دې څه کو کنه بس دې کې نور بیا سشتي نه ګور تاسو داسي دا بلک دنه کې ښا او دا به کې هم مطلب دا وکي ټو کر پې کېږي نه نو مطلب دا ورته هم داسې لګ را ده نه کې او دا به هم ټو کرف کې او داسې به یې برکې چې پټ راشي اوس دا زمونږ سره تقریبا کمپلیټ شو اوس صرف سترګه پاتې ده بس صحیح ده نو سترګه خو دونه ګران نه ده ټول نه ګران کار خو دغه موږ وکړو سترګه خو یو څو دغه دي بس یو دوه درې څلور او لاړ شه ټو کرف کا او بس داسې راکوسي کا او دا سونیغو که څنګه ویا دا سموت دی ښه په دې ځای کې دا سره سموت کړی دی نه مطلب سره چې تاو غونډه کې دی یعنی دقه شان دا هم مطلب دا چې سموت کا او سموت نه ده خو سموتي کې دی دقه شان دا هم مطلب که سموت نه نو سموت کې دا سموت کېږي نه دا صحیح دی لږ به دې سره وباسي دا یو شو دینه بس بل سره بل هم دقه دی کنه دغه کاپی ده خو دغه کاپی ده خو دې بهر ته وستې دی نو انن سات به مونږ دا وکړو بس اوس راځه او د دې مطلب دا چې چلو کو مونږ به دا اوس یو بل ته به برابرو نو لاول نمبر خو دا ټول سلیکټ کړه دې دا یو یې ستې دی خو کا و دا پرنټو خیال دی په پرنټ کې ګوره لاول دا دلته کې دې کېږي دا صحیح دی بیا سره دا دی دا پکې مطلب دا سی ورته ته نه غلارېږه لګه دینه به آوټلاین سکه نن به کې ها دینه به آوټلاین نن کې او ځان له دې پیج له ډبل کلیک وهی کنه پیج باندې به ریکټینګل راشي او دې ریکټینګل له تک تور کلر ورګي صحیح ده تک تور کلر چې تک کلر ورګي کنه مطلب دا مونږ ته بیا هر څه ښکاري او دا دغه نه دا کم چې مونږ مطلب دا دغه جوړ کو دا مستر پیج کلر دا به ټو بیک په ولې بالکل خطه ويږي ځکه کنه چې ته مطلب سپاتی نو دغه یاغي د پاره چې اپی لا پاسه شي او دا پیج به بیا لاک کی چې د خوځيږي دي سينو صحیح لاک به څنګه رائټ په کلیک کی او لاک آبجیکټ په وهي نو لاک شو کنه صحیح وس راځه وس دا ټول غټ کړ دي سیل ګوټی کنه چې مطلب سلیکټ ډیر خوراغټ شي کنه یاره دونه واړه هم نه سیدا خو موږ سټډي صحیح شو برابر شو وس راځه د دې کار څه دی وسو دې سره برابر ول دي او برابرولو کې بس صحیح صرف او صرف دا جسم برابر وکنه دا حصہ برابر واخلي نو دا مطلب غټ دی کنه نو دا څه مسله نه کوي با دا برابر واخلي په دې باندې کې ته دا برګ دې دا په دې لپاسه دی نه نو رائټ په کلیک کې آرډر ته بلار شي بیهاند به وي سبو وي نو بیهاند سنه د دې ودینه نو ودینه بیهاند شو کنه شو صحیح شو بیهاند لاندې ها وز دا راخلا او مطلب د سی برابر کا برابرۍ کنه هغه شانته ګوري ورته چې مطلب څنګه تیزه کې بدا پټای نه پټ شو کنه زومینګ باندې کوا چې خپې پوشي وز دا لګ بدن نکول غواړي کته کول غواړي سره کول غواړي بس هغه ځان له مطلب ته ګور ورته چې کوم ځای کې مسلې کنه هغه به مونږ پسو بسو په شیپ ټول باندې وو بس لګو دا نیول غواړي کته کول غواړي چې پټ شي نه دا مطلب د سینیو غواړي او مطلب د دن کول غواړي پټ شي د سی بدا سایډو هم د سینیو غواړي او د دن کول نسري ما غل باسو کو ګلاندې صحیح ده لاندې ده ها دا اوسه د ودی سره برابرول غواړي کنه دسی
برابر به کې ځان له برابر شو دغه شان دې د بیا فکسینګ وای نه چې ورورینو فکس کوي دا کمپلیټ شو دي سینې نور به کې دغه وګوره چې دغه څنګه دی دغه هم دغه طریقه ده کنه تاسو کې به وګورئ صحیح دی دینه بس بل سو هغه زموږ سره مخوکی دی بګي دا لاست دغه دی کنه نو دا لاست به غټول غوړي موږ دا نور غټ کړو دا مې نور غټ کړی کنه نو اوس په دا د سلاندې دی دا د دې باندې د لاندې دی او د دې د لاندې دی نو اوس په سو کې په دې رائټ کلیک کی او آرډر ته ولاړ شي به هند به وਹੀ د دې د لاندې نو چې دې د لاندې شي نه دی نه خپل خطه لاړو ها نو اوس په سو کې دا به کلیک کی او راوېخلی په دقه ځکه به دې کېک دی او مطلب دی کې بل ګټي دغه وګوري کنه چې سغلتياني ملتياني به دې به وباسو غلطیاني سړي خو غټواله ور کوټه کول دغه دې ځکه دا څه ګوره یعنی کتره کوس کړی ها سي مون څه لري لګا برا کم ځای ته به ایرو کی باندې ځان کده برا کو ها دا برا کول دي څه وړه ها دې څه کول صحیح شو دا اوس په شیپ ټول لاخلي په شیپ ټول په ذریعہ سره به دا بیا برابرو خدا مونږ دا نور غټ کړی دي کنه نو دا مونږ نه غټ کړی نو دا اوس موږ سي راغټ کو نو بیا به ان شاء الله مونږ ته لکس ډیر پیدا راکې ښه اوس په دې ځکه چې کم ځکه مطلب دا فرق ته هغه به تی وباسي دا اوس مونږ غلطي وکړه اسانه طریقه بیا سره دا یو بلخته کو دا او دا دوانه بس کو ګروپ وکړو او را به شو په دې ځکه به دې کیدو کنه مونږ غلطي وکړو وخت مونږ غټ کړو کنه مونږ سخت غلطي وشو غټول مونږ دې एकदम نو وکړ لکه چې دا غټې نو بیا نقصان کوي کنه اوس دا ګوره بس تقریبا لکټ کو جو بس بل مونږ یې دونه نه غټو مطلب سیب د دې سره برابرو چې دې سره دا فکسینګ راشي کنه هغه چاپه د نو چاپه خو به دې سي دې سره دې فکس کول غواړي اوس په کې دا هم راشي ها ګوره تاسو اوس پرش بس دا وشو او چې کم ګډ پکې نشته کنه دغه خو لول آوټلاین نن کا نن شو وس راځه کم ګډ پکې نشته ده نو بیزر ټول نه پس پر شیپ ټول اخلي او دیس سی به وباسي دیسی به کنه او داسې به یې کته کې بس دې کمپلیټ شو دا بل څنګه دا به موږ دې به شانتي وګورئ کومه چې مونږ ته مطلب دا چې قسم نه اساني راشي برابر شو دا براخلو لاندې سره ورغلی دقه ځګي باندې او آوټلاین باندې کې دینه بس پوز دا خو یو کمپلیټ شو دا به ګروپ کلر به ګروستا چو دا ګروپینګ نه پس بیا سو کو مکو خاخلانو لاول سره زیړ ده دا خیر مو دا هم ما دا کړی دی سخت غلطی می کړی ده مو هغه غلطی دی کړی دا د ودی کوله خیال دی نما کوم رخ کړی دی نما کوم راغسته صحیح راغسته اما لاندې نه راغسته درې دی کنه دا لاندې نه دی کنه دا ما سره دخل دا الفاظ کم تر مو غواړم
چې الفاظ کم تر مغه را ها نه یو خپاینو مشهور شی به د سپین بشان صحیح شو دا اوس ما غلطي دا کوم غلطي چې دا زموږ د پاره ویلم دي دا غلطي بیا کول نه دی پکار ها ما غټ کړ خیال دیو دا غټې دوه د لاسه چې دینو زمون مونږ چې په کم سیز باندې وستلو نو پکار دا چې مونږ په هغه طریقه باندې دا کړو دا مې وکړو او دا زیړ خبره ده دا راوخله په دې باندې سکیک ده او هغه زړه طریقه ده رائټ کلیک order behind او د سند د دقیق سیان غونې کلر د لاندې او د دې باندې دا آوټلاین نه دي دا نن کا چې دا نن کې نو بیا مطلب دا خبره ده تر ریزلټ شوشي بار کلیک سیان وها رائټ کلیک نن شو دام تقریبا د سي لګ برابر ده خو لګ دنه او بهر کول بغواړي ښه نو ته چې دنه بهر کې نو زوم کوی وي دا شان صحیح شو بس نور وګي ګوتې نو هو د دې نه بس بیا بل څه لا پاسه است دا دوا راوخلو د کېږي صحیح شو دا بدل کېږي دا به داسې راوړو د غزیبانی او رائټ کلیک آرډر بیهاینډ د دې ځړنه او بیا به سکو چې به برابر او لګ به دې راغټ صحیح ها وسوري ولا وا دا وشو دغه بل ګټه خاص کې چینجینګ کول غواړي شیپ ټول براخلو لګ به مطلب دا کول غواړي دا ټو لاین نه دی کنه ما دا ټو لاین نه څه شي دی ټو لاین شي چې دا مړای بیا پرې د صحیح دی په چې خوځې د ټوله سیم خرابي ها اوس د دې نه بس دا لاست دی نن هاټ کړل نه موږ دونه غټ کړو چې ما دا اړو پته ونه لګېده ما سړی اسی تنګې بیا صحیح شو دا به صحیح راغټ دا به نو راغټ کو آفلاین بنن کو او سبو کو آرډر تا بیهاینډ تا د دې اودی نه ښه نو اودی نه بس لاندې کو چې د اودی نه هم لاندې شي نو ټول له لاندې شي بیهاینډ وشو او زه دا ګورم شیپ ټول کې بیا لکه د خوس کې د خپل طرفه ایڈجسٹمنٹ وکړي بس دا به سره برابر کی دا وشو ګروپ په دا وس سلیکشن وکړو شي ورک شو ته دوم دماغ کار به دی ښه دینه پس پوسو کی سترګه ورکړه دا د دې ګور ولا کوله نږدې کو رسیدل شي نږدې شو ها دا غینه بس پسو کی سترګوټای سترګه نه هټا کړې سترګې مینه دا غټه کېږي څنګه نه الله هم غټه ده دینه بسو کو آوټلاین به تینن کو لاړ بشو نو سترګه وتی ولا او کاپی بل مې ته خوشاله دې دا به سي سورچ کې کلر ولته کو په دې باندې کلیک ونی شو کنه دا سي او بیهاینډ به کو صحیح نه آرډر بیهاینډ دینه پس په بیا مونږ سو شیپ ټول ته بلار شو अब कस्ब को हाँ शेप पर जरिए सर बजा दोनों क्लिक को मुझे बांगी रखो नहीं that was group को د ګروپینګ نه بس چې دی اوس یې راځه اوریجنل کلر ولا
نو کلرونو چې دي کنه د هغې طریقه سره په دې ټول به اوس موږ ان ګروپ کو کم ګروپ کړي کم کنه هغه ټول ګروپ نه ختم شي دې له سپین کلر ورکا سپین شو لاندې نه چې دی نو دې له مطلب وایټ غوندې کې کلر دی مطلب ډارک وایټ صحیح شو داسې یعنی او آوټلاین ته بس نن ساته دا شو دا غینه بس بیا دا لګوټي اپ ته کنه ډیر وایټ نه اپ ټایپ ونه کې او دا چې دی کنه دا به لګ ډیر ډارک دی شي نه ادا هم مطلب بیا دا ډیر ډارک دی ډارک نه خو ډارک او دیو ته چې د نسواري کلر دی نو دې کې نسواري کلر شته دې څه به کلیک دباونی سي په دې کې دا نسواري ته وګوره دا سره ولګیدو کدا نه دی مطلب دا دی چې دې ځګ نه هم مطلب په دې کې وګوره دې کې به نشته په دې کې وګوره صورت نږدې نسواري پکار دی ها صحیح شو دې کې وګوره صحیح شو دا کلرونه دې ځان بیا مطلب ته ګوره په دې سور کې وګوره نسواري ټایپونه کې داسې صحیح شو دې به کیزا بیا به کې سره دې ځړ بخن ټایپونه کې دی کنه دا کلیک کا او دې ځکه وسنګ کلر ورکو دې مطلب ځړ کې ورکو لکه داسې خدا ما ډیر دا وکړو لخ وس کې سیوا کول له دې صحیح ده او دا بل چې دی کنه دا برنه دله وسنګ کلر ورکو دله هم مطلب داسې کلر دی خو مطلب زیړ کې لکه داسې درمیان او دې کلر څنګه دی صحیح اسما دغه دې کې ور پدې کې بنئ خو په دې کلرونو کې دی ګورا دا داسې داسې دې کنه دا خو داسې نه ده کم ځای نه کلر راچوت کو وایه که نه براون ته لاړ شه براون کې نشته لږ دا ووهه کړ دې چې تیار چېرته پروت وي تیار دا وګوره په دې کې به چېرته میلو شي دا مې وغټېل هم نه بس دغه شانتې ته پکې څه وایه که نه یاره دا به زه ټول کوم په ما دې جوړ کو اوس پکې سوی نه غوړ غوندې کلر راشه کلر ته نه معلومیږي دا بیا ما یو طریقه خو له فوټوشاپ ته وځي او فوټوشاپ نه چل کو ها دغه کلر راځي کنه په څه باندې په څه باندې موږ دې څه پته ده پینټر باندې دا چې اوس ته راخلي که نه دا هوبهو شی دی رومې ها خو داسې دا نور کلرونه په دې طریقه کېږي خو دونه ټایم چېرته دی اوس به دا کوو 252 224 176 پوهېږي یار بشي دا یو کلر نه دقه یو دا به اوس کلیک کړي نو دا به ډبل کلیک کړي او RGB کلر کې 252 224 او 176 کلر راغی که نه صحیح شو دا ډایرګ او د سترګې دا کلر نو د سترګې کلر ته اوس وکېده ما ته تقریبا کدی خوښي که نه چې دا کلر به کې موږ ګورو ښه دا لږ صحیح نه دی صحیح ده د دې مکوخې ده دا یو که نه دا څه دی لکه 46 86 95 نو RGB ته ځه دلته ولولېږه 86 او بیا هم سره 95 دا کلر لکه غلط شوی یار نو مړه غلط شوی یار تاسو بارانې وی لاندې وای دا خو هغه دغه دی دا بل دی 243 195 35 का 33 ته مولانا صاحب صحیح شو جی بیا د سترګې دا کلر هم دا دی ښه د سترګې دا کلر هم دی آی ډراپر راخله کلیک کا او بیا څه وکړه د دې ځای نه مطلب دی کاپي کړه دلته یې راوله دغه شو دې نه بس دا بیک کلر چې دی که نه دا هم دقه لاندینی کلر دی ښه د سترګې دا بیک نه دا یو دلته لاړ شه باکټ ته دا او بیا به لږ زومینګ وکړي که نه دا سترګه لږ ګوټې خوس کړي که خیال وکړي دغه شوي ده دا ان ګروپ آل به کړي او لږ بیا داسې برښکته کړي که نه دغه شان صحیح شو اوس یې لږ څنګه راووتو اوس به ټول څه کړي
ګروپ پې کې او د ګروپینګ نه بس په بیا دې رسیب دغه جوړول غواړي دی نو د دې جوړول خو دونه ګران کار دی که نه دلته به دغه راواخلو صحیح شوه پولیګان به راواخلو دا څه دی 1 2 3 دلته به دریو ته راکوز کړو او داسې به یې جوړ کړو دا جوړ شو اوس په دې کې بیا څه وکړو دې له به آوټلاین کلر لګ ورکړو چې راښکاره شي او روټیشن نو یو زموږ سره څه دی ورټیکل یا اورجنټل نو بس دا ورټیکلي د هغې نه بس په څه وکړو په دې باندې به ټو کرف ته به بدل کړو او سید خیر دا خو هغه بل شانتي دی درې وړه یو شانتي نه نه دا اصل کې بدل دی ښه دغه دا پولیګان کې بیا دا مسئله چې دی بیا ټول خوځېږي نو ټایم ضایع کوي هغه زړه طریقه ده مونږ هم داسې او چې مونږ دا کوو خو د لوی ټایم به څنګه ویلي نو څه به وکړو بس شیپ ټول راواخله او ټو کرف کا برا او په دې ځای کې هم ټو کرف او داسې ځان له برابر کړه بیا ټو کرف برابر دا به څوک دا چل نه کوي خبره ختم صحیح شو دا بس کېږدو داسې دې له به څه کلر ورکړو براون غوندې کې کلر دی بس داسې کلر دی خو دې کې څه دی لږ ډارک غوندې کې دی ښه دې کې ډارک کا دغه بل شان ډارک کېږي نو کلر نه معلومیږي نو بیا خو پوهیږي که نه موږ سره خو سیم والا کار شته کلیک کا 2902 هلکه خونه آسان نو کلر دی ډبل کلیک دلته به څه وکړو 2902 کلر راغی خبره ختم او دا به دغه کړو اوس دې نه بس چې دی دا ما ګروپ کړلی ښه دا به څه وکړو رایټ کلیک آرډر په آرډر کې څه دی ان فرنٹ آف نو څه باندې په دې له پاسه دا اوس له پاسه شو ښه اوس په دواړه کلیک کې شیفټ په ذریعې سره ای ووهه سی ووهه خبره ختم دا ټول سلیکټ کا او څه وکړه ګروپي کا د ګروپ نه بس په څه وکړي د ګروپ نه بس په دلته به راشي ټیکسټ پوسټ ولیکو څه به دی کمپني او لاندې ټیګ لاین که نه ټیګ لاین هیر نو مطلب ټیګ لاین ورته تار سره لیکلی شي خو مطلب موږ ورته دغه ټیګ لاین هیر کنټرول A زیډ کلر ایریل بلیک ټیکسټ چینج کیس اپر دینه خو مخ کته واچوله صحیح شو ټیګ لاین دا وشو لږ اوس دا ایریل بلیک په ځای باندې ایریل ساده رو نری ښه د هغې نه بس په څه وکړو ټوټل په جمع به سینټر ته وکړو سینټر شو د هغې نه بس په بیا څه وکړو دلته به مونږ دا شاته بیکګراؤنډ نه دی دې کې بس وګورئ کلر بدل کړو ښه ما لاک نه وویستو انلاک مې کړو بهر بیکګراؤنډ ما کلیک کړو اوس په څه وکړم په دې ځای کې به ځان نه داسې لږ ډارک غوندې کلر راوړم داسې چې لږ دا شو شي که نه صحیح شو اوس د دې کلر نه دا به ټول تور کړو تور شو تورېدو نه بس به مونږ د دې فونټ به چینج کړو هغې له به ورکړو ایریل بلیک چې ډبلي د دې نورو نه او دا لاندې به نري شي او د نري کېدو نه بس پې څه وکړو واړه به یې هم کړو ښه نو ورکو ټیکول د دې ځای کې نه ډایرکټ وړو کې کا 24 ته جو بارې کا د باره نه بس بیا څه وکړو فارمیټ ټیکسټ یا د ټیکسټ ته به ځي فارمیټ ته به ځي یا د دې شارټ کټ لاړې ورته دې ځای کې بس کې سپیسینګ به پکې ورکړي صحیح دی دغه شی او د هغې نه بس په دا یو چې دی که د دې نه مونږ دا دغه وکړو که نه صحیح شو دا به ایریل کې او دې ځای کې بولډ کا نو مطلب دا به یا بل ډېر زیات بولډ یا صحیح شو دا کمپلیټ شو دې نه بس د دې که لږ وړوکي کې جو وړوکي که ورله دې ځای کې نه لږ اوس کې دا ورله لږ وړوکي کې که نه نو ما ښه به خو دا وړوکي کول نه دي صحیح دي ښه دا به غټ کړو واپس کنټرول زیډ دلته کار داسې نه کوي پک ټول واخله اوس بیا به کار کوي ښه او د دې به هم مطلب لږ سپیسینګ دی لګي نه نو چېرته ولاړ شو فارمیټ ته او په فارمیټ کې به زموږ سره سپیسینګ داسې دې نه پس په څه وکړو دا
دا ټول ما ګروپ کړی دي کنه دي کنټرول زد بل لا کوخه شاته بیک ګراوند چې نه خوځيږي اوسه دا ګروپ ته کنه دا یار ګروپ ته ها دا یو او دا یو بس کلیک کی او ای چې ای وه نو مطلب دا چې دا بالکل دې ته ورټیکلی دی وای موږ له پکار دی هوریزونټل نه سی دی ها مجا سی شو دا اوس شو دینه بس پسو کی دا به ټوټل کنټرول جی وای دا ګروپ شو دا هغې نه بس په بیسو کی دا د دې کار ختم تمام دا به راوالي په دې کې به کېک دی لږ به راغټ کی او دلته بسو کی یو ریکټنګل بورډ کې شنټرا کی د څه دومره دا شنټ ریکټنګل بډرا کی او بالکل وې دی له کلر وسور کو مطلب دا لري چې دلته بل لاینر چې نو ریډل ته بدل کو او داسې کلر بدل کو او دا یو براخلو آرډر ته ولر شو ان فرنٹ اف او پدې لباسه او دا دوانه مطلب کلیک کو اوس پدې دوانو کې ای او سی دوانه ها مطلب ټول برابر و دا شاته نه دی اوس په ګریډینټ مطلب وګوره چې کم بیسټ ہے کنه نو تور چې راوړې نو تور نه دی صحیح تور نه ملګوټي دې څه په صحیح نه دا شان بن شو ها صحیح شو او پدې کې یو بل لوډ سپین نه دلته کې دا یو سپین کو او پدې منس کې ورګوټي ډارک نه کلر ورکو ها څه نو دا ډارک نه بل شي ورکو دې ځکه لږ ګوره پدې لاین باندې کې نو راغی نه ماشي صحیح دا وش اوس په دې ته لګوټي بس کار ختم د دې د اوټلاین شاته چې دا ونن کو او دې له بل ګوټي اوټلاین ورکو صحیح ده نو دې له وایټ اوټلاین ورکو ما صحیح ده لګ به دې ځګینه را ډبل کو چې لکه خروزي ها او لګ به نه ریکو ډېر ډبل نه دی پکا بس صحیح ده ها دې لکه خروزي دا وشو دینه بس دا شاته چې کوم بیک ګراوند لګا نه دا به ډیلیټ کړی کار ختم نو دا شاته بیک ګراوند موږ ریموو کو ازي پروف ته لپاره د تخیم چې دا مطلب پروف وشي کنه ایکسپورټ په ایکسپورټ کې بسو ګور ډیسکټاپ تا په ډیسکټاپ کې بل تور کې اسو سو آएगा سره स्पिरिंग सर है انت څه پته ده وا 1500 ورکو کنه و دې کې ګوره د چې روزي کنه د دلته کې بس په دې فرنٹ باندې د خپل پته ولګي ګوره ده نه شاید بیک ګراوند ته به خیال دی صحیح شو دا بیک ګراوند زموږ سره چې راوته نو دا زموږ سره د څه د لاس راوته دا زموږ د خپل غلطۍ د لاس راوته نو دا غلطۍ به څنګه انلاک ته کې دا به ډیلیټ کې اوس په دا ټول سلیکشن نو کې ګروپ پیږي د ګروپینګ نه پس پسو کې لاړ بشي واپس خپل دغه ته ایکسپورټ ته په ایکسپورټ کې به بیا سو کې ډیسکټاپ کې خو الریډي دی او هغه ایګل نوم ولورګه ایګل په ای باندې کنه ایګل صحیح شو او ډبل جی دې کې څه سره مالا پروګرام بکم نو له بيسو ګروپې خو نه راځي صحیح شو اوس وخت کې دا چې کله موږ بهر ته وځو نو په دیو کې او په دغه کې ډیفرنس پته معلوم شي دي اوس ګور بیک ګراوند زرشته دا به فولي وس یعنی ا دغه به ریزولوشن زبردست ریزولوشن څه ته رانیز دې کو د ریزولوشن نه لکه خرابې نه چې رانیز دې کې نو کوالټي نه خرابې دا کوالټي پوری دغه ته ریزولوشن وای ها اچھا کې و دا ایکسپورټ کار څه شو تصویر اغستل شو او د سیو کار څه شو زموږ سره د زموږ سره په سافت کاپي کې سیو کول که سبا ورځ موږ په دې کې ردو بدل کو نو موږ بس کولې شو بیا ها نو په دې سیو او په سیو ایکسپورټ کې فرق دی ایکسپورټ چې دی نو هغه زموږ سره سره هارد کافي چې باقي ورته بدل نه کیږي او په دغه کې په دې کې زموږ سره څه کیږي